ستاسو دعاګانې نه وي الله فرمایي ما نه پیدا کولی. ورونه او خویندې ټول په دې فریاد دي چې دعا مو نه قبلېږي. هغه شرایط او آدابو باندې چې سړی عمل وکړي بیا الله تعالی ضرور دعا قبلوي. تر ټولو لوی مشکل څه دی په ټولنه کې؟ د هغې وجه دا ده چې موږ دعا کوو خو د دعا د کولو پوښتنه نه کوو. د رب له درباره نا امید دي. د ده به دا یقین چې الله تعالی زما دعا قبلوي. نوافل کوم حتی تهجد کوم څه چې له خدای غواړم نه راکوي. چا حرام وخوړه څلوېښت ورځې د دعا نه قبلي. د دعا د قبلېدو دپاره آیا خاص موارد شته؟ رسول الله مبارک فرمای چې الله تعالی فرمایي زه د بنده د ګمان سره څوک د فقر نه شکایت کوي، څوک د بل څه نه، څوک د بل څه نه. کله چې یو مؤمن مسلمان بل ته دعا وکړي الله تعالی ملایکې مقرر کړي دي او هغه ده ته دعا کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې بیا هم روغ جوړ خوشحاله او د خپرونې سره اوسئ. قدرمن لیدونکو د خپرونې نننۍ موضوع مو د مشکلاتو په حل خبرې کوو. تر ټولو لوی مشکل څه دی په ټولنه کې؟ ورونه او خویندې ټول په دې فریاد دي چې دعا مو نه قبلېږي، نا امید دي. حتی بعضې خو چې بس دعا کوم هیڅ نه قبلېږي، د رب له درباره نا امید دي. درته به وایي چې عبادت کوم، مونځ کوم، روژه نیسم، نوافل کوم، حتی تهجد کوم، څه چې له خدای غواړم نه راکوي. نن په همدې باندې خبرې کوو چې خپله دعا څه شی دی، ولې دعا نه قبلېږي، د دعا د قبلېدو دپاره آیا خاص موارد شته که نه، څه باید وکړو، د دې مشکل حل څنګه پیدا کولی شو. خوشبختانه د همدې پوښتنو د ځواب ویلو لپاره را سره په خپرونه کې قدرمن مېلمه دی شیخ الحدیث محمد حکیم مظهري صاحب را سره دی. کور دی ودان مې چې له ځانه سره لرو او تاسې درانه لیدونکي تر پایه را سره پاتې شئ. شیخ صاحب ښه راغلاست. الله مو خوشحاله او آباد ساته، عزتمن شئ. ډېره مننه شیخ صاحب. شیخ صاحب تاسو حتما دې سره مخامخ هستئ، خلک راځي تاسو ته مراجعه کوي چې دعا مو نه قبلېږي، څوک د فقر نه شکایت کوي، څوک د بل څه نه، څوک د بل څه نه، څوک د اولاد نه، څوک د چا نه او څوک د چا نه، خو ورسره مسلمانان ګیلمن همي چې دومره عبادتونه کوم، نوافل کوم، هر څه کوم، خو رب مې غږ نه اوري. ولې مو دعا نه قبلېږي؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. جناب سیرت صاحب یقیناً دا د ټولو مسلمانانو یو مشکل دی او دعا ته مو ضرورت دی، ځکه بغیر د دعا نه هیڅ یو کار په دنیا کې نه کیږي او نه د آخرت په امورو کې سړی مخکې والی کولی شي. بلکې الله تعالی مونږ او تاسو د دعا دپاره پیدا کړي. الله فرمایي قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. لازمه معنی دا ده که ستاسو دعاګانې نه وی الله فرمایي ما نه پیدا کولی. او الله تعالی مؤمن نه زیات چې خوشحاله کیږي نو دا په دعا. خو دعا زمونږ او ستاسو نه قبلېږي او کوي. د هغې وجه دا ده چې موږ دعا کوو خو د دعا د کولو پوښتنه نه کوو. جناب سیرت صاحب یو د دعا کولی او یو د دعا تلاوتی. د دعا په لوستلو په تلاوت باندې مقصود نه حاصلېږي، د دعا په کولو باندې کېږي. او کول د دعا شرایط لري، آداب لري. هغه شرایط او آدابو باندې چې سړی عمل وکړي بیا الله تعالی ضرور دعا قبلوي. چونکې دا خو یو غټه موضوع ده او دې باندې علماو ډېر کتابونه لیکلي دي. خو زه به درته نن د پروګرام کې شپږ خبرې وکړم. یو به د دعا معنا وکړو چې دعا څه معنا ده. دویم د دعا شرایط چې په کومو شرطونو باندې الله تعالی د مؤمن نه دعا قبلوي. دریم د آداب د دعا باید څنګه وکړی شي.
څلورم اوقات د دعا کم وخت کې دعا قبلیږي او پنځم امکنه د دعا کم ځایونو کې دعا قبلیږي او شپږم انواع د دعا څو قسمه ده او څنګه به کوو. بله دې سره به انشاءالله زمونږ استاسو مسله حل شي او ملګري به د دعا په کولو باندې پوه شي. اوله خبره دا ده چې دعا څه معنا ده. بله جناب سیرت صاحب دعا عربي لفظ دی، اگر که پښتو کې استعمالیږي خو د عربی د لفظ عام قانون دا دی چې دو معنی، یو ته معنا لغوي وای او دویم ته معنا اصطلاحي وای. بله دعا هم دو معنی لري، یو معنا لغوي او بل معنا اصطلاحي. بله دعا په لغت کې طلب ته وای، خواستن طلب کول. په اصطلاح د علماو کې توجه العبد الى ربه الى ما يحتاج. بله توجه العبد د بندا د زړه مخ راړول دي، د بدن مخ نه، د زړه مخ، د زړه مخ راړول دي خپل رب ته فيما يحتاج، په هغه کې چې دا بنده محتاج دی لاصلاح دینه و دنیا، د اصلاح د دین د پاره یا او د دنیا د پاره. بله ان دعا سیرت صاحب دې ته وایي چې د خپل زړه مخ به الله ته واړی او په زړه باندې به د الله تعالی نه سوال وکړي چې خدای دغه دینی ضرورت مې دی او دغه د دنیا ضرورت مې دی، دا راته پوره کړه. بله د دعا د معنا نه زمونږ او ستاسو غلطي خپله معلومیږي. هغه دا ده چې مونږ او تاسو دعا کوو خو د زړه توجه مو نه برابره، د زړه مخ مو الله ته نه اړولی، ښکاره باندې خو دعا کوو بله خو په دعا کې مو فکر او ذهن بل ځای کې ګرځي. نو دغسې دعا الله تعالی ځکه نه قبلوي چې دا دعا نه ده. نو د دعا معنا م وایي چې د زړه ربط به د الله تعالی سره وساتي او زړه به الله ته متوجه کې، بیا به دې ته دعا ویلی شي او بیا به د قبلېدلو امید ساتي. بله دا اوله خبر و د دعا معنا. دویم د دعا شرایط. بله په کومو شرطونو باندې دعا قبلیږي؟ علماو د دعا ډیر شرایط ویلي دي خو مشهور شرایط د دعا چې دي نو هغه 19 دي. 19 شرایط لري. اول نمبر دا دی چې څوک دعا کوي نو د دعا نه مخکې بسم الله ویل پکار دي او بیا الحمدلله ویل پکار دي او بیا درود شریف ویل پکار دي. بله اول به بسم الله وی، بیا به الحمدلله، بیا درود شریف. یو شرط دا دی. بله دویم نمبر دا چې په دې نیت کې به اخلاص کې کومه دعا چې د الله تعالی نه غواړي هغې کې به ته مخلص یې. بله یعنې په خالص نیت باندې به دعا غواړي. دریم نمبر شرط دا دی چې زړه به دې حاضري، حضور قلبي سره به دعا غواړي. څلورم نمبر دا دی چې ستا خوراک به حلالي، که د چا په خېټه کې حرام پراته وي نو د هغه دعا الله تعالی نه قبلوي، بلکې یوه کپله یوه حصه د ډوډۍ چا حرام وخوړه 40 ورځې د دعا نه قبلیږي. بله څلورم نمبر دا دی چې په دعا کې به استعجال نه کوي، عجلت به نه کوي، چملانه نه راکا چې خدای پاکه به چې سار نه مخکې زما ټول کارونه سم کړي. ولې الله بادشاه دی، ته به خدای پاک ته خپل حاجت پیش کې، نور به په امید کې ولاړ او ناس به چې الله تعالی به زما کار کوي او الله تعالی د مؤمن دعا ضرور قبلوي. خو انسان کې دا کار دی، د پښتنو خبره چې په لاس کې شړشم زرغونول غواړي او زرغونه یې داسې نه ده،
په کار دا ده چې دی بس الله ته در سوال وکړه بیا صبر کوه او انتظار کوه چې کله د الله خوښوي بس کار به درته سم کړي. پنځم نمبر دا دی چې دعا به داسې وي چې هغې کې به ګناه نه وي، یعنې د ګناه سوال به نه کوې، او د خپلولۍ او د دوستۍ د هغې قطع به پکې نه وي. معنا دا ده چې داسې دعا به نه کوې چې خدای فلانې داسې کې فلانې داسې کې، یعنې خیرا به پکې نه وي، د صله رحمۍ قطع به پکې نه وي، خدای د ده نه یووالی ماته راکړي. یعنې داسې دعا چې په هغې باندې مسلمان ته ضرر رسیږي دغسې الفاظ به په دعا کې نه وي. شپږم نمبر دا دی چې د ده به په اجابت باندې یقیني، د ده به دا یقیني چې الله تعالی زما دعا قبلوي، داسې نه چې پرون مې هم دعا کړې وه نه وه قبوله او نن بیا بس هسې هم نه قبلېږي نو بس لګیا به یم بیا الله تعالی چې دی نه قبلوي. رسول الله مبارک فرمایي چې الله تعالی فرمایي زه د بنده د ګمان سره یم، که د بنده ګمان را باندې ښه نو زه د دپاره ښه یم، او که بنده ګمان بد و بس بیا خو د ده حاجت نه قبلو. تاوان کې دی. ان کان خیرا فخیرا و ان کان شرا فشرا. نو د ده به یقین په اجابت چې الله زما خالق او مالک دی، او زه چې د الله تعالی نه سوال وکړم نو الله پاک یې خامخا قبلوي، نو یقین د ده به په اجابت باندې. اووم نمبر دا دی چې په دعا کې به عموم کوي، یعنې څه معنا ځان له به دعا نه کوي، ټولو مسلمانانو ته به کوي. دعا کې تنګي نه ده پکار، دعا کې توسع پکار ده. هر مسلمان ته دعا کوه، الله تعالی دې د هغه د دعا د برکت ستا دعا بیا قبلوي. په بعضې خلکو یې ښه ورځ پیرزونی کینه پکې که نه ځکه هغې ته نه کوي د خیر دعا. آفرین. نو پکار دا دی سیرت صاحب چې سړی دعا کوي، ټولو مسلمانانو ته دعا پکار ده. رسول الله مبارک فرمایي کله چې یو مؤمن مسلمان بل ته دعا وکړي الله تعالی ملایکې مقرر کړي دي او هغه ده ته دعا کوي، وی د هغې مثل د ستا دپاره وي. نو ستا دعا چې بل مسلمان ته کوې دا به یا قبلیږي یا نه، خو تا ته چې ملائک کومه دعا کوي خو ضرور قبلیږي. موږ ته به استادان وي که دا متمنی چې الله تعالی مو ضرورت پوره کړي نو داسې کار کوئ چې ځان ته دعا مه کوئ، بل ته دعا کوئ. بل ته چې دعا کې هر څه چې الله نه غواړي نو هغه د بل دپاره وغواړه، د هغه نه مخکې الله تعالی تا ته درکوي. اتم نمبر چې د دعا نه مخکې صدقه پکار ده. صدقه باندې د الله تعالی سیرت صاحب غصه ختمیږي. رسول الله مبارک فرمایي صدقه د الله تعالی غصه مړه کوي. دعا خو هله نه قبلیږي چې الله موږ نه خپایي، الله پاک موږ نه ناراضه وي. ته چې صدقه وکړې دا یو محبوب مال دی، دا دې خرج کړه، الله ډېر مهربانه دی، هغه خوشحاله شي. چې خوشحاله شي او ته دعا کوې نو بیا خو الله تعالی قبلوي. نو نهمه دا ده چې اتمه چې صدقه به ورکړي. نهمه دا ده چې په اودس به پاک کالي به واغوندې، غسل به وکړې، اودس به دي، ځکه د الله پاک نه غوښتنه کوي. موږ او تاسو چې یو وزیر ته ځو او یو فرمان او یو عریضه ور باندې دستخط کوو نو خیرن خو نه ورځو، شل ځل خو شیشه کې ګوري، څومره خواري کوي که نه. نو داسې ته د الله تعالی نه سوال کوې نو پکار دا دی چې د خپلې پاکۍ پوره لحاظ وساتي. لسم نمبر دا دی چې خوشبویي به دې لګولي، ځان به خوشبویه کړي. یو لسمه دا ده چې جومات ته به راځي. جومات برکت ځای دی، دلته الله تعالی دعا قبلوي. دولسمه دا ده چې مخکې د دعا نه به لږ مونځ کوې، عبادت به کوې. کله چې مونځ دې وکړه بیا چې دعا کوې بیا الله تعالی قبلوي. دیارلسمه دا ده چې په دعا کې به وسیله ذکر کوې، خدایا د رسول الله مبارک په خاطر، د پیغمبرانو علیهم السلام په خاطر،
د صحابه کرامو په خاطر اگر که زمونږ او ستاسو بعضې ملګري د وسیلې نه انکار کوي خدا صحیح نه ده کومه دعا کې چې وسیله نه وي هغه الله نه قبلوي یا به د نیکانو خلکو د زواتو وسیله پیش کړي یا به د اعمالو که نور اسم نه وي علماو لیکلي دي چې دا لفظ د رب نه دی ربنا دقم وسیله د قبلېدلو د دعا ده نو په کار دا ده چې سړی په دعا کې وسیله پیش کړي مخکیني انبیاو نه پیغمبرانو علیهم السلام نه چې دعاګانې نقل دي په کتابونو کې نو په هغې کې د وسیلې ذکر شته نو دعا کې وسیله په کار ده 14 نمبر دا دی چې اول به اقرار کوي په ګناهونو خدای زه ډېر ګناهګار یم او دا ګناه مې کړې دا مې خدای زه خو ډېر ګناهګار یم زه د دې دعا قابل نه یم نو اقرار بذنوب به کوي ځان به عاجزه ګڼي نو پس د هغې نه به دې الله تعالی دعا قبلوي 15 دا ده چې دا کم ضرورت دپاره ته سوال کوې د ده نوم بالې خدای فلانی کار راته وکړه 14 دا ده چې ژاړې به پکې او رسول الله مبارک فرمایي وژاړئ او که ژاړئ نه نو ځان ژړغونی کوي جناب سیرت صاحب الله تعالی دومره مهربانه دی چې ته په دعا کې الله تعالی ته 2 اوښکې په جرګه کې بوزي بس دا اوښکې به ځمکې ته نه یې غورځېدلي الله تعالی به ورته ټول ضرورتونه پوره کړي خو مونږ خو ژاړو نه که نه نو ژړا دا د دعا د قبلېدلو علامه ده او د شرط 15 دا ده چې داسې نه چې سخته در باندې راشي دعا غواړي او چې راحت یې بیا نه غواړي نه الله تعالی نه به سوال په خوشحالۍ کې هم کوي په خفګان کې به هم کوي په صحت کې به هم کوي په مرض کې به هم کوي او چې په مرض کې سوالونه کوي په صحت کې نافرمانی کوي په فقیرۍ کې سوالونه کوي په مالدارۍ کې نافرمانی کوي بیا دغه دعا نه قبلېږي 18 دا ده د الله تعالی د رحمت نه به ناامیدي نه کوي داسې به نه وي چې الله زما دعا نه قبلوي د الله د رحمت نه ناامیدي نه ده په کار 19 دا ده چې دعا به ورو ورو وایي داسې دعا به کوي چې ستا زړه ورسره حرکت وکړي داسې نه چې یا الله ما وبخي زما مور او پلار وبخي زما نیکونه وبخي او دا راله راکړي او زر زر یې ووایې او نور ته منډه کړي نه داسې الفاظ به وایي چې هغه سره ستا د زړه حرکت یعنی علی الترتیل به وایي او د هغې سره به د زړه هغه درد او د زړه حرکت دا به ورسره شریکې نو جناب سیرت صاحب علماو د دعا دغه 19 شرایط ویلي دي دا چې کله مونږ او تاسو په ځای باندې راوړو بیا مو خامخا دعا قبلېږي دا 2 خبرې شوې 3 نمبر خبره دا ده چې د دعا آداب دعا څه آداب لري نو علماو لیکلي دي د دعا 2 آداب دي یو د دعا ادب دا دی دا 4 آداب دي یو دعا دا د ادب دا د چې رفع الیدین وي څه معنا لاسونه به پکې پورته کړي خو دعا جناب سیرت صاحب 2 قسمه ده یو داسې دعا ده چې په منځ کې ده کومه دعا چې په منځ کې وي په هغې کې د لاسونه پورته کېدل نه دي راغلي ځکه بنا د منځ په سکون ده منځ کې چې څومره حرکات او سکنات کمی نو صحیح ده کومه دعا چې خارج صلات ده یعنی د منځ نه خارجه ده هلته چې سړی دعا کوي نو په کار دا ده چې لاسونه پکې پورته کړي دا د دعا د آدابونه ده سنن ابي داود کې په باب الدعا کې د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما روایت ته افرمائی المسألة ان تقنع يديك حذو صدرك یا حذو منکبیک دعا دی ته وایي چې ته لاس پورته کې د سینې او د سینې په اندازه باندې نو د آدابو د دعا نه د لاس پورته کول شته امام نووي رحمه الله د دې لپاره وایم چې زمونږ استاسو
بعضې ملګري یو مسله کوي مسله دا کوي چې په کومه دعا کې په احادیثو کې د لاس پورته کېدل راغلی دي نو هغې کې به لاس پورته کوو بله او کومو احادیثو کې چې د لاس پورته کېدل نه دي راغلي یعنی دعا کې دعا راغلی ده خو ورسره د لاس پورته کېدل نه دي راغلي نو وی هلته به لاس نه پورته کوو بله لکه د اذان نه بعد د ډوډۍ نه بعد سړی بیت الخلا ته ځي یا راوځي یا جومات نه وځي یا جومات ته راځي دا داسې دعاګانې دي چې په احادیثو کې د دې سره د لاس پورته کېدل نه دي راغلي بغیر د لاس یعنی بغیر د لاس نه نو زموږ ملګري د دې نه دا مسله روباسي چې دعا چې په احادیثو کې راغلي او هغې سره د لاس پورته کېدل راغلي نو هلته به لاس پورته کوو او کم دعاګانو کې چې د لاس پورته کېدل ورسره په حدیث کې نه دي راغلي نو هلته به لاس نه پورته کوو بله جناب سیرت صاحب دا مسله د دوی صحیح نه ده امام نووي رحمه الله کتاب لیکلی المجموع شرح د مهذب بله په هغې کې په دریم جلد کې وایي په د دعا په لاس پورته کېدلو کې 15 پاڼې لیکلي دي بله او هغه احادیث را جمع کړي دي چې دعا راغلی ده او ورسره لاس پورته کېدل هم راغلي دي بیا وایي ما خو په کار دا دی چې یو حدیث 2 حدیث راوړی وی بله لیکن دا مې د دې دپاره راوړه چې ډېر خلک داسې وایي چې کوم ځای کې دعا راغلی ده او لاس پورته کېدل ورسره راغلی دي هلته به لاس پورته کومه او کوم ځای کې چې دعا راغلی ده او هلته ورسره لاس پورته کېدل نه دي راغلي نو هلته به لاس نه پورته کوم چې په حدیث عمل وکړي نو امام نووي رحمه الله فرمایي څوک چې دا مسله کوي نو فقط غلطا فاحشا دی په دې مسله کې سخت غلط دی بلکې د مونځ نه باندې چې څومره دعاګانې دي که په حدیث کې هغې سره د لاس پورته کېدل راغلي دي او که نه خو د دغې دعا په آدابو کې لاس پورته کېدل شته اگر که نه دي راغلي اوسه